او په معده کې د معدې د میکروب یا د ایچ پایلوري په هکله خبرې کوو. لکه څنګه چې په دې ډایاګرام کې ګورئ، له معدې پورته د هاضمې جهاز مهم ارګان مرۍ یا اسافیګس نومیږي. دا یو ټیوب یا یو پایپ ده چې ژول شوي خواړه یا بولس د مارپیچو حرکاتو په واسطه را انتقالوي معدې ته. دا معده ده. معده څو مختلف اناټومیک پارټونه لري یا په څو برخو ویشل شوې ده. تر ټولو لومړۍ یا پورتنۍ ساحې ته یې کارډیا وایي، کارډیا. او تر کارډیا لاندې ساحې ته فنډس، او تر فنډس لاندې ساحې ته باډي اف سټمک، او آخري ساحه هم پایلوریک ریجن ده چې په پایلوریک ریجن کې پایلوریک سفنکټر هم موقعیت لري. پایلوریک ریجن. ښه. معده د ګسټرو اسافیګل سفنکټر په واسطه له مرۍ سره نښلي. ګسټرو اسافیګل سفنکټر. ګسټرو اسافیګل سفنکټر د هغه سفنکټر یا شیردان ده چې که چیرې واز شي، غیر نورمال ډول باندې واز پاتې شي، نو له معدې له دې ساحې ایچ سی ال، تیزاب، پیپسین او نور ګسټریک جوس پورته مرۍ ته راخیږي او د مرۍ د جوش سبب ګرځي. دلجوشي یا ایشیده معمولا د دې سفنکټر ناروغي ده چې منځته راولي. ګسټرو اسافیګل جنکشن. دې ته لوور اسافیګل جنکشن هم وایي. له ګسټرو اسافیګل جنکشن را لاندې یو مهم کوچنی بل جنکشن د عضلاتي چې دې ته ډیری وخت کارډیاک جنکشن هم وایي. دا په معده کې د جنکشن په شکل باندې کارډیاک جنکشن یو ساختمان ده چې ډیری وخت نه پرېږدي تیزاب او د معدې محتویات پورته مرۍ ته جګ شي. نو ځکه خو د معدې او د مرۍ په دواړو ناروغیو کې ایشیدل حتمي وي چې منځته راځي او اکثره ناروغان له دې ناحیې سر ټکوي. ښه. که دغه ساحه د معدې واخلو، زومې کو، ساختمان د معدې پکې ګورو. دا شوه معده. د معدې دیوال که واخلو، زومې کو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو داسې یو شکل لري. له څلورو لایو یا له څلورو قوي او مضبوطو پردو جوړ شوی ده. لومړنۍ لایه یې د میکوزا په نامه یادیږي او په میکوزا کې اپیتیلیم موجود ده. اپیتیلیم هم ګسټریک اپیتیلیم چې حجرات کالمنر نومیږي، سمپل کالمنر حجرات. داسې یو شکل لري. دا د دې حجراتو هستې دي چېرته چې ډي ان اے او د ډي ان اے کوډونه موقعیت لري. سمپل کالمنر اپیتیلیم. دا اپیتیلیل لیر او اپیتیلیل سیلز دي. اپیتیلیل لیر چې پکې اپیتیلیل سیلز یا اپیتیلیل حجرات موقعیت لري او د حجراتو نوعیت هم سمپل کالمنر اپیتیلیم ده. سمپل کالمنر اپیتیلیم. ښه. د سمپل کالمنر اپیتیلیم په دغو حجراتو کې ډیر مهمه حجرات موجود دي چې د تیزابو تولید، د انزایمونو تولید، همدا رقم د عضوي او د غیر عضوي ارګانونو تولیدات پکې کېږي چې په هغې به لږ شیبه وروسته وغږیږو. لومړۍ لایه اپیتیلیل لیر د میکوزا یا د لومړۍ غوښینې برخې مهمه او
فنکشنل ساحه چې ده هغه اپیتیلیم ده. ښه میکوزل لیر. تر میکوزا لاندې دوهمه عضلاتي پرده د معدې په دیوال کې هغه ته سب میکوزا وایي. په سب میکوزا کې د وینې رګونه دي، د اعصابو حجرات دي، همدارقم لیمفاټیک چینلونه او لیمفاټیک حجرات دي. د انټریک کوم نروس پلکسس چې دي ټول په د سب میکوزا کې موجود دي. سب میکوزا د میکوزا لاندې چې کومه غوښینه پرده ده یا د معدې د دیوال یا د معدې د عضلې د عضلاتي دیوال دویمه لایه یا دویمه پرده سب میکوزا. په سب میکوزا کې غدوات موجود دي چې ډیری وخت د معدې ترشحات کوي، د اعصابو رګونه، د وینې رګونه او د دوی حجرات موجود دي. همدارقم دریمه لایه چې هغه ته مسکولرس وایي. مسکولرس په مسکولرس کې د عضلاتو حجرات موجود دي، سموت مسلز، همدارقم د اعصابو رګونه، سمپاتیک او پاراسمپاتیک چینلونه موجود دي پکې. دریمه لایه د مسکولرس په نامه یادیږي. د مسکولرس ستره وظیفه د تقلصاتو منځته راوستل دي. یعنی کله چې ډوډۍ وخورو او معده خپل مخصوص حرکات شروع کی، دغه حرکات په حقیقت کې د مسکولرس او د مسکولرس پر سر باندې چې کومه عضلاتي پرده ده د هغو په واسطه منځته راځي. ښه اخري د اډونټیشیا یا سیروزا په نامه باندې یادیږي او په ده کې دوه ډوله عضلاتي فایبرز پیدا کیږي. یا که همدا ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو په ده کې مسکولر فایبرز دي. د معدې د دیوال تر ټولو هغه مضبوطه ساحه ده مسکولر فایبرز. دوه ډوله مسکولر فایبرز موږ په د معدې د دیوال په آخري ساحه کې لرو، له بیرون نه او له داخل نه. داخلي لایه انر لیر سرکولر ده یا حلقوي شکل باندې دا د عضلاتو فایبرز پراته دي د معدې په دیوال کې سرکولر. او اوټر یا بیرونی پرده چې ده هغه بیا نو لانګیچیډونل یا په عمودي ډول باندې پراته دي. اوټر لیر لانګیچیډونل ده. ښه دا به په دلته په رسم کې یو څه درته واضح کړمه. لانګیچیډونل ښه دا شوه مرۍ، معده. د معدې آخري دیوال داسې د حلقوي داخل د حلقوي عضلاتو نه جوړ شوی ده او د دو په سر باندې البته موږ د بیروني دیوال په هکله غږیږو، دغسې عمودي فایبر د عضلاتو دي. یعنی بیرونی دیوال د داخل و بیرون نه په دغه شکل باندې اوبلی ده. سرکولر یا حلقوي کومې عضلاتي پردې چې دي یا فایبرونه چې دي هغه په داخل کې او په سر هم دا رقم عمودي پراته د عضلاتو پردې دي. دا د معدې د آخري دیوال یعنی د دې ساحې جوړښت ده. که په مایکروسکوپ کې وګورو له بیرونه د عضلاتو فایبرز په اوږدو ښکاري او له داخله حلقوي دي او د معدې دیوال ته لا هم قوت او زور وربښلی ده. د بیرون نه که راشو لومړۍ لایه مسکولر فایبرز دي چې دې ته اډونټیشیا یا سیروزا هم وایي. سیروزا یا اډونټیشیا. ښه همدا رقم له بیرون نه دویمه پرده چې د مسکولرس په نامه یادیږي په ده کې سموت مسلز یا لشم عضلات پراته دي. د سموت سلز دي پکې، همدا رقم د اعصابو رګونه، د وینې رګونه، لیمفاټیک چینلز
دا ټول پراته دي او له دې ساحې نه د اعصابو سره ارتباط برقراروي. تر ټولو مهمه نیورو واسکولر بندلز په دې ساحه کې ده. نیورو واسکولر بندل څه معنا؟ یعنی د اعصابو رګونه، د وینې رګونه، د لیمفاټیک چینل یا لیمفاټیک رګونه ټول په دې ساحه کې پراته دي او له دې ساحې ترشحات او د معدې وظایف کنټرولوي. خصوصا دا ساحه په تقلصاتو کې یا د معدې په حرکاتو کې ډیره مهمه ونډه لري. همدا رقم سب میکوزا ده. سب میکوزا د معدې د دیوال له بیرونه دریمه او له داخل نه دویمه پرده ده چې په ده کې هم د معدې ځینې غدوات موجود دي چې هغه مخصوص ترشحات کوي او ترڅنګ یې د اعصابو رګونو حجرات او پلکسز، انټریک پلکسز، میزینر پلکسز په دې ساحه کې موجود دي. او لومړی لایه یا له بیرونه اخري چې اپیتیلیل سلز دي یا اپیتیلیل پردې په نامه یادیږي، په هر حجره کې هسته او ډي ان اے موجوده ده او خپل ترشحات لري. د معدې په دیوال کې تر ټولو مهمه لایه چې په بحث کوو هغه اپیتیلیل سلز دي. په اپیتیلیل سلز کې ګستریک جوس جوړیږي. ګستریک جوس یا د معدې ترشحات، له معدې کوم مایات ترشح کیږي هغه په د ګستریک جوس په نامه یادیږي. ګستریک جوس په مجموع کې 9.5% اوبه دي. 9.5% واټر یا اوبه دي. وبخئ. د دې تر یوازې 0.5% یعنی 0.5% په ده کې سولډز یا جامد مواد دي او همدغه تر ټولو مهمه کامپوننټس یا بخش ده د ګستریک جوس چې هضم سره تړلي نور موضوعات ټول له دغه موادو کنټرولیږي. یعنی د معدې په جوس کې چې د اپیتیلیم له حجراتو او د معدې له غدواتو نه ترشح کیږي فقط 0.5% یا هم 0.5% جامد مواد دي. دغه جامد مواد یا ارګانیک مواد دي، ارګانیک سبستانسز، عضوي مواد، یا هم ان ارګانیک یا غیر عضوي مواد دي. درست؟ ان ارګانیک یا غیر عضوي سبستانسز. ان ارګانیک. په ان ارګانیک سبستانسز یا موادو کې له موږ سره تر ټولو مهمه ترشحات چې په معده کې کیږي د هضم لپاره ډیر مهم دي. همدا رقم په بدن کې شتون ډیر مهمه ده چې د معدې له حجراتو ترشح کیږي دا مواد او بالاخره همداسې ځي له کولمې جذبیږي او د وینې جریان ته ورځي. په غیر عضوي موادو کې ډیر مهمه تیزاب دي، HCl یا هایدروکلوریک اسید. همدا رقم د سوډیم منرال ده. دا ډیر مهم الکترولایټس دي که کم شي په بدن کې هایپونایتریمیا تکلیف جوړوي. او هایپونایتریمیا یو مهمه موضوع ده، یعنی په 4 ساعتو کې کولی شي د کوما او د مرګ سبب وګرځي. همدا رقم ډیر مهمه بل منرال پوټاسیم ده. د پوټاسیم له نورماله زیاتوالی هایپرکلیمیا او کموالی هایپوکلیمیا دواړه تکالیف دي او دواړه مرګوني تکالیف منځته راولي. همدا رقم د کلوراید منرال د په ان ارګانیک کې راځي. بل پکې سلفیټس دي. سلفیټس دا د معدې د جوس یا د ترشحاتو یوه مهمه برخه ده. فاسفیټس دي پکې، دا ډیره مهمه برخه ده. په غیر عضوي موادو کې چې د معدې په جوس یا د معدې په ترشحاتو کې لیدل کیږي هغه ټول دا دي او د ګستریک اپیتیلیل سلز، ګستریک اپیتیلیل سلز یا د ګستریک اپیتیلیم او ګستریک سلز چې دته په ځینې کتابونو کې ګستریک پټس هم وایي، ګستریک ګلانډز یا د معدې غدوات چې په ځینې کتابونو کې ورته ګستریک پټس
هم لیکل شوي دي پیټس. دا معمولا پیرایټل حجرات، چیف حجرات، میوکس نیک حجرات په نامه چې کوم په اپیتیلیم کې موجود دي ټول بالاخره لاس په کار کیږي او دغه مواد په د ګستریک جوس یا د معدې په ترشحاتو کې زموږ سره اضافه کوي. ارګانیک یا عضوي مواد په دوو برخو ویشل شوي دي. یوې دي انزایمونه، ګستریک انزایمز، ډایجسټیو انزایمز، او بلې ځینې نور عضوي مواد دي یا other organic substances. other organic substances کې تر ټولو مهمه زموږ سره میوکس ده. میوکس د معدې داخل، خصوصا دا د معدې داخلي لیومن ده یا قطر ده، دا هغسې د معدې ټول دیوالونه د داخله د میوکس په نامه له موادو نه پوښل شوي دي. دلته د میوکس په نامه مواد پراته دي او دغه د میوکس مواد د میوکس په نامه حجرات ترشح کوي. مهمه وظیفه یې د حجراتو حفاظت ته یا د معدې د غوښینې برخې حفاظت ده. له څه شي نه؟ له خوړو نه، له تیزابو نه، له میکروبونو نه، له ویروسونو نه، له هر نوع جراثیمو نه چې په خوړو کې بالاخره راانتقالېږي. دغه میوکس د میوکس سل په نامه له حجراتو جوړیږي. همدا رقم انټرنزیک فیکټر په نامه مواد دي چې هغه د معدې له حجراتو نه ترشح کیږي. انټرنزیک فیکټر بیا د ویټامین B12 په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. همدا رقم د ایریتروپوایټیک فنکشن لري، یعنی د وینې په جوړولو کې ډیر مهمه وظیفه سرته رسوي. د معدې په انزایمونو کې مهمه چې کوم دي پیپسین، تاسو باید حتما نوم اوریدلی. پیپسین له پیپسینوجنه جوړیږي او پیپسینوجن هم د چیف په نامه حجرات دي په داخل د اپیتیلیم کې، له هغو نه ترشح کیږي. کله چې پیپسینوجن د چیف حجرې نه ترشح شو، چیف سل د معدې لیومن ته غورځېږي. چیف سلز د معدې یوه حجره ده. دلته له تیزابو سره یو ځای کیږي او تیزاب بالاخره تبدیلوي په پیپسین باندې. پیپسین راځي او پروټینونه زموږ د خوړو هغه کوم بخش چې پروټینز دي هغه اخلي او ډایجست کوي یې، ډیګریډ کوي یې، تجزیه کوي او په وړو او کوچنیو برخو باندې ویشي. ډایجسشن آف پروټین د څه شي په واسطه کیږي؟ د انزایم، هغه انزایم چې پیپسین نومیږي او له پیپسینوجن نه جوړ شوی ده. دویم مهمه انزایم پکې ګستریک لایپیز ده. ګستریک لایپیز کوي په خوړو کې موجود غوړي یا شحمیات اخلي او تجزیه کوي یې، د هغې کوچنۍ اجزاوې فټي اسیډز نومیږي، په فټي اسیډ باندې تبدیلوي. همدا رقم بل مهمه انزایم پکې جلاټینیز ده. کوم مواد چې جلاټینی خاصیت لري او جلاټینی سټرکچر لري، یعنی نه پروټین ده، نه کاربوهایډریټ ده او نه شحم یا لیپیډز دي، جلاټینی سټرکچر لري، دغه جلاټینیز انزایم یې اخلي او ډیګریډ کوي او جذب ته یې اماده کوي. د دې ټولو نه مهمه چې کوم انزایم ده هغه ته یوریز وایي. یوریز څه کوي؟ یوریا اخلي، یوریا او تبدیلی یې په امونیا باندې، امونیا NH3. امونیا یو القلي ده، بیس، یعنی کله که ضرورت شي چې په خپله د تیزابو دا بیس یا القلي ده او القلي ضد د تیزابو ده، یعنی د تیزابو د کنټرول صلاحیت هم په خپله د معدې په حجراتو کې شته ده. ځکه د معدې حجرات د یوریز په نامه انزایم جوړوي. دغه انزایم یوریا اخلي او په امونیا یې بدلوي او امونیا په خپله یو القلي ده او کوم ځای کې چې ضرورت وي چې نیوټرالایزیشن وشي، یعنی یوه ساحه د تیزابو نه پاکه کړی شي یا تیزاب پکې خنثی شي، نو په هغه وخت کې معده د یوریز په نامه انزایم تولیدوي او یوریز دغه یوریا چې ده هم په خپله د اپیتیلیل سلز نه ترشح شوې ده اخلي او تبدیلوي یې په امونیا باندې، اپیتیلیل سلز. دا د معدې د ترشحاتو یا د معدې د جوس یا د ګستریک جوس اجزا به ولې
په دغو ترشحاتو باندې معده خپل ټول فعالیت سرته رسوي. کله چې په معده کې موجود خواړه یا فود پارټیکلز له 1 نه تر 2 میلی متره پورې کوچني او ذره شي، بعد له هغې د دغه سفنکټر د پایلوریک سفنکټر نه راتیریږي او کوچنیو کولمو ته راځي. کوچنیو کولمو کې بیا لومړنۍ د هضم کومې آمادګي چې دي هغه د تریخي نه یا د صفرا کیسې نه د بایل په نامه مواد راځي. په بایل کې موجود محتویات دلته نور خپله وظیفه سرته رسوي چې د هضم پاتې برخه په مخه وړي. د همدې لیکچر په دوام کې د اچ پایلوري یا د هلیکوبکټر پایلوري په هکله هم غږیږو، ولې هغه به د یو بلې ویډیو په شکل وي چې بیا ویډیو اوږدیږي او زموږ د وطن انټرنیټ د پلی کولو توان نه لري. هلیکوبکټر پایلوری یا اچ پایلوري دا یو میکروب ده او د معدې د کوم وظایف مو چې اوس ولوستل دغه ټول اخلي او مختل کوي د معدې د التهاب او عفونت ترڅنګ په ځینو پیښو کې تثبیت شوی ده چې د معدې د سرطان یا د اډینو کارسینوما سبب هم ګرځي. په دې هکله به ورخطا کیږو نو هره معده اچ پایلوری نه لري او هر اچ پایلوری په سرطان نه مبتلا کیږي. تقریبا 90% زموږ تشخیصونه د اچ پایلوري په وړاندې د سوال لاندې راغلي دي، سره له دې چې انټي بایوټکس بار کاروو ولې کومه خاصه نتیجه نه وي. نو په دې هکله مفصل در سره په بله ویډیو کې غږیږم. الله مو لره.